أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. مخکی آیت مبارکه کیو فرمایل وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. دی آیت مبارکه کی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته تسلی ورکړي د مخکې پیغمبرانو د حالاتو په بیانولو سره، او یو ربط دا بیان کړلی شی دی چې مخکې آیت مبارکه کې وفرمیل چې ته هم د پیغمبرانو نه یو پیغمبر یې. نو دی آیت مبارکه کې د پیغمبرانو ذکر کوي چې پیغمبران دوی په صفت د پیغمبرۍ کې رسالت او نبوت کې یو شان دي. البته هر پیغمبر ته الله تعالی ځان له غوروالی ورکړی دی. یو پیغمبر ته الله تعالی په یو صفت کې هغه فوقیت ورکړی دی، نو بل پیغمبر لی په یو بل صفت کې فوقیت ورکړی دی. نو د هر یو پیغمبر ځان له هغه یو درجه ده او ځان له داسې خاص صفات د پیغمبرانو دي چې پای کې نور انبیا هغه ته نشي رسیدلی. نو فرمای تلک الرسل، دغه رسولان دی کې د انک لمن المرسلین کې چې کوم رسولان ته اشاره شوه دا مراد دي. یا د دې نه مخکې چې څومره د پیغمبرانو تذکره راغلی ده، آدم علیه السلام، نوح علیه السلام او د ابراهیم علیه السلام، اسماعیل علیه السلام او یعقوب علیه السلام او شمویل علیه السلام نو یا دوی ته اشاره ده، او یا مطلق ټولو پیغمبران ته اشاره کوي. فرمای تلک الرسل، دغه رسولان چې دي فضلنا غوروالی ورکړی دی مونږه بعضهم ځینو ته علی بعض په ځینو باندې. نو مونږ عرض وکړلو په صفت د رسالت او نبوت کې ټول پیغمبران دا یو شان دي. دې د وجې حدیث مبارکه کې راځي لا تفضلوا بین الانبیاء، تاسو د پیغمبرانو په منځ کې یو پیغمبر له په بل پیغمبر باندې غوروالی مه ورکوئ، او لا تخیروا، تاسو په پیغمبرانو کې یو پیغمبر په بل پیغمبر باندې مه غوره کوئ. نو مراد د دې نه هغه د رسالت په صفت کې د ټولو پیغمبران چې دا یو شان دي، لکه لا نفرق بین احد من رسل، رست راځي چې مونږه آمن الرسول، ایمان راوړی دی رسول او مومنانو په ټولو پیغمبرانو باندې. مونږ په پیغمبرانو کې یو پیغمبر له په بل پیغمبر باندې ترجیح نه ورکو. زمونږ ایمان په ټولو پیغمبرانو باندې یو شان دی. ټول پیغمبران زمونږ په نسبت باندې د الله تعالی هغه
رسولان دي انبیا دي نو په صفت د رسالت کې ټول پیغمبران دا یو شان دي او بیا په خاص صفاتو کې الله رب العزت هر یو پیغمبر ته خاص درجه ورکړي ده فرمای فضلنا بعضهم ورواله ورکړي دي مونږ زینو ته په زینو صفاتو کې علا بعضن په زینو باندې فرمای چې 1,40,000 یا 2,40,000 کم او زیات پیغمبران دي نو پدې کې 15 پیغمبران چې دا جلیل القدر پیغمبران دي او دوی ته په ټولو پیغمبرانو باندې یو خاص فوقیت حاصل دی په دغه پیغمبرانو کې هم بیا هر پیغمبر ته الله تعالی یو خاص صفت ورکړی دی البته حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته په ټولو پیغمبرانو باندې یو خاص فضیلت حاصل دی چې هغه د نبی آخر الزمان کېدلو په اعتبار سره او د ټول عالم د پاره د پیغمبر کېدلو په اعتبار سره یعنی د نبی علیہ السلام نه مخکې چې څومره پیغمبران راغلي دي نو هغه د یو خاص علاقې د یو خاص قوم د پاره بو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پوره انسانیت لپاره راغلی دی او د قیامت پورې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم شریعت رایج دی د بل شریعت گنجائش پدې کې نشته دی نو دا خاص داسې صفات دي چې د دې د وجنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته په ټولو پیغمبرانو باندې یو فوقیت حاصل دی نو فرمای چې غورواله ورکړه دې مونږ زینو لپزینو باندې منهم زین د دوی نه من آغا پیغمبران دي کلم الله چې الله تعالی دا غو سره خبرې کړي د دې د ټول ناولنې مصداق آغا حضرت موسی علیہ السلام دی چې موسی علیہ السلام سره به الله تعالی بغیر د واسطې د فرشتې نه بغیر د واسطې د جبرئیل علیہ السلام نه الله تعالی به د موسی علیہ السلام سره هم کلام کېدلو او دغه شانتي د الله تعالی خبرې دا د آدم علیہ السلام سره هم شوي دي او د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره هم د الله تعالی خبرې د معراج په شپه باندې شوي دي بغیر د واسطې د فرشتې نه نو فرمای ورفع بعضهم درجات او اوچت کړي دي ځینې د دوی نه الله تعالی په درجه کې نو د دې مصداق چې دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی چې په اعتبار د آخرنی پیغمبر کېدلو سره او په اعتبار د پورا عالم د پاره د پیغمبر د کېدلو په اعتبار سره او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم شریعت د قیامت پورې د رایش کېدلو په اعتبار سره په ټولو پیغمبرانو باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو فضیلت حاصل لې نو د دې مصداق نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی حدیث شریف کی راضی حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل انا سید ابن آدم ولا فخر نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې زه د آدم علیه السلام د الواد سردار یما لیکن دا زه د فخر په تور نه یم او
د قیامت په ورځ به ټول پیغمبران دا زما د جنډې لاندې هغه یي. نو فرمای وآتینا عیسی ابن مریم البینات، او ورکړو مونږ عیسی علیه السلام د مریم علیه السلام زوی ته البینات واضح معجزې. دې کې د عیسی علیه السلام فضیلت بیان کړلی شو چې د معجزو په اعتبار سره عیسی علیه السلام ته زیاتې معجزې ورکړلې شوي دي، او په دې کې په یهودو باندې خاص طور باندې رد دی چې یهود د حضرت عیسی علیه السلام د پیغمبرۍ نه هم انکار کو، او د عیسی علیه السلام معجزات چې دي دا هم هغوی نه منل. فرمای وایدناه، او مضبوط کړو مونږ دلره، مدد کړو مونږ د عیسی علیه السلام بروح القدس په حضرت جبریل علیه السلام سره. حضرت جبریل علیه السلام به هر وخت د عیسی علیه السلام سره د حفاظت په تور وو، او د یهودو نه به د عیسی علیه السلام حفاظت کولو. تلک الرسل، دغه رسولان فضلنا ورواله ورکړی دی مونږه بعضهم ځینو ته علی بعضن په ځینو باندې، منهم ځینې د دوی نه من هغه دی کلم الله چې خبرې کړي دی الله تعالی د هغوی سره، ورفع او اوچت کړي دی بعضهم ځینې درجاتن په درجو کې، وآتینا عیسی ابن مریم البینات، او ورکړو مونږه عیسی علیه السلام زوی د مریم علیه السلام ته البینات واضحه معجزې، وایدناه، او مدد کړو مونږه د بروح القدس په جبریل علیه السلام سره. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. پروردگار زموږ دا ناسته په خپل دربار کې قبول کړي. پروردگار موږ ته د قرآن پاک سمجھ بوجھ را نصیب کړي. د مرګ نه مخکې موږ ته په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.